تعالی په وجود باندې. او دارنګ امام رازی رحمه الله هغه تقریبا 100 دلایل قائم کړي، خو په آخره کې هغه یو خبره وکړله، ویل چې الله مال هغه مرګ راکړي چې کوم د نشاپور بوډایګانې دا سیده ساده مسلمانانې ښځې دي او د هغوی کوم ایمان دی الله ماله داسې ایمان ماته نصیب کړي. ولې زمونږ دا زړې میندې چې کومې وي کې سیده ساده وي او حتی د معذرت څه ټکی هم نه ویلی، خدا یو خبره وه چې د الله په خبره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره یقین ډېر زیات، یقین یې ډېر زیات و، دومره یقین یې چې سړی تصور هم نشي کولی. او زه دا خبره کومه کیدای شي د صحابه هم د ځینې صحابه منځونه دومره نه وو، روجې دومره نه وې لکه نن سبا چې ځینې خلک یې نیسي، خو د صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې یقین ډېر زیات مضبوط و. دا ما چې کوم حدیث ذکر کو دا د هغه صحابي نه دا حدیث نقل دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی، خدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراره په شان دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما د ده پیدایشو دا په شعب ابي طالب کې شوی دی. شعب ابي طالب الله دې موږ ټول بار بار بوزي، سړی چې د مکې نه د حرم نه راوځي او دا د ابو جهل ټټۍ ورته خلق وایي او د هغې نه دې خوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش هغه مکتبه ده ځای دی، هغې ته مخامخ یو ناو دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ناو کې ډېرې سختې ورځې تېرې کړي دي. دې ټولو قریشو سره مقاطعه وکړله، کاروبار یې ورسه پرېښودو، اخیستل خرڅول یې ورسه پرېښودل، ودونه یې ورسه پرېښودو، رشتې ورسه پرېښودلې. یو روایت کې راځي یو صحابي فرمایي په موږ دومره ولږه راله چې یو ورځ وایي ما تش اودس ماتاوه کشاری شو، چې کشاری شو وایي ما چې وکتل چېرته زړه څرمن ښخه وه، چېرته مال به مردار شوی او د هغې څرمن ښخه وه، وایي موږ دا څرمن راویستله او دا څرمن هم چې کوم دی بیا ولي دغه کړله دا اور مو ته کېښودو ومسوله، دا ایرې شول او دا ایرې هم بیا وخوړلې. دومره سخت چې کوم دی او دی په دغه کال باندې پیدا شو، بیا د په وړوکوالي باندې ایمان راوړی دی د پلار نه مخکې. د مور ام الفضل رضی الله عنها هغه مؤمنه وه او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت یې کړی دی. الله چې دا دومره لوی علم وله ورکړی دی، کشران بچیان ډېر زیات ناستي او په کور کې هم ماشوماني، د ټولو نه لوی الله چې دله دا علم ورکړی دی په دوه صفت یې ورکړی دی، یو په ادب او یو په طلب. په دې کې دوه صفت وو، ادب پکې هم ډېر زیات و او طلب پکې هم ډېر زیات و. ادب پکې دومره ډېر زیات و د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه به دومره ادب یې کاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به بار ته لاړی، دا کشر ماشوم و، ده به فوراً پسې اوبه اخیستې وي، لوټې به یې اخیستې وي او نیغ به ولاړو. بلکې یو ورځ زید ابن ثابت رضی الله عنه رالی، چې هغه رالی نو دا ورپاڅېد، د ده درجه د هغه نه څه کمه نه ده، دی ورپاڅېد او چې کله هغه را کوزېدو هغه سور رالی نو ده ورته د خپل لاس ونیو او دا لاس یې چې ورته ونیو نو چې هغه دا خپه یې ښودله نو ده ورته دا لاس داسې ونیو چې دا لاس زما په دې خپه باندې کېږي. نو هغه ورته دا خبره وکړله چې مه کوه، ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندانې د هغه د تره زوی د عباس زوی. نو ده ورته ډېره ناشنا خبره وکړله، موږ ته حکم شوی چې د خپلو علماو به داسې قدر کوئ.
نو کله چې هغه راکوشو نو هغه د ډېرې مینې نه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د لاسونه ښکل کړلو او ویل هکذا امرنا ان نفعل باهل بیت نبینا صلی الله علیه وسلم موږ ته حکم شوی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان والا به داسې قدر کوئ. بیا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په هغه صحابو کې دی چې د هغې احادیث د زرو نه زیات دي او دا ټول اوه صحابه دي چې د هغې احادیث د زرو نه زیات دي. ابو هريره رضی الله عنه دی، انس رضی الله عنه دی، جابر رضی الله عنه دی، ابو سعید خدری رضی الله عنه دی، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی، دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. 1460 احادیث د دنه نقل دي او د هغې نه پس اووم نمبر زموږ د ټولو مسلمانانو مور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ده چې د هغې نه هم د زر نه ډېر احادیث نقل دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو بل خصوصیت دی ملګرو چې دا د فتنو نه به ډېر تښتېدو، د لانجو نه به تښتېدو، د فتنو نه به تښتېدو او داسې یو خبره به یې نه کوله چې هغه باعث د فتنې، باعث د شري. او په آخره کې دی طایف ته لاړی او کله چې دی په طایف کې وفات کېدو نو یو غیبي اواز وشو، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. او د قبر په طایف کې دی، زه ورغلی یم او د بچیانو ختم دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما به کورم نصیحت کاو او د دغه ادب د وجې نه او د دغه خدمت د وجې نه ولا الله علم ورکو. شیخ صاحب به تاسو ته خبره کوي خو زه د یو خبرې یېره را سره ده، هغه دا چې دا کمې ماشومان سبق ووایي، علم وکړي، نو یو چې تکبر د پکې پیدا نه شي او یو بنیادی خبره ده چې په خدمت د ځان بد ښکاري نه. پرون زموږ په ابو داود کې احادیث تیر شو، حضرت فاطمه رضی الله عنها د هغې نه به بله غټه عزتمنه ښځه څوک وي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور، د زړه ټوکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول اولاد کې دغه یوه پاتې وه. نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې لوڼې وفات شوې، نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم زامن وفات شوي، واحد فاطمه رضی الله عنها ژوندۍ وه. فاطمه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره ګرانه وه چې کله به هم د سفر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس رالی نو ډایرکټ به اول د فاطمې کور ته تو او دومره ورته ګرانه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله رالی او دا نه چې ګنې یو سړی مشر د مینې د وجې نه به ورته رسول الله سم پاڅېدو، ځان سره به په کټ کې کېنوله. خدا فاطمه رضی الله عنها پرون حدیث تیر شو چې هغه څه ویو، وایي زه ما به میچنم کوله، ما به کورم جارو کاو، ما به چې کوم دی اوبه م راوړلې دا ټول او ما به وړم اخکل، دا ټول کارونه ما په یو کس به ما کول. او تاسو بار بار حدیث اورېدلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خادم رالی، خادمان راله نو دا لاړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوال چې مالم یو خادم راکا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ویلو چې تا ته زه نه ښیم هغه څه چې د خادم نه غوره دي، چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا د منځه نه وروسته وه 33 کرته او الله اکبر 34 کرته، دا د خادم نه غوره دي. نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته په خدمت باندې ځان بد نه دی ښکاره شوی، نو تاسو ته به ځان په خدمت بد نه ښکاره کېږي چې ګنې زه فارغه شوم او زه عالمه شوم او سبا مطلب په کور په کار درته ځان بد ښکاره کېږي، د دې سره به علم د قدرت کار دی ترقي نه کوي. دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما شاګردان به ورسره وو، تاریخ یاد ولرئ. د په خپله د خپلو استادانو خدمت کړی دی، خو د خپل کوشش دا و چې خپل خدمت په خپله باندې وکړي. دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
او دام یاد ولرئ په دې 1460 احادیثو کې 14 یا 14 احادیث د ډایرکټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلي دي، باقي د په صحابو پسې ګرځېدلی دی. په خپله باندې خبره کوي وایي زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته په یو صحابي پسې کور ته لاړم چې د ده څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې راته وایي ورئ. و چې ور وبرسېدلم نو ټکن د غرمه به و نو زه به ورته په دروازه کې کېناستم، دا هوا دا ګرمه هوا دا دوړې دا به زما په مخ باندې الوتلې چې رسول الله صلی الله دا صحابي به کله راووتو چې زه به یې ولیدم نو ما ته به ویل چې سبحان الله ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی ته دومره لوی درجې صحابي او ته راغلی زما دروازې ته ناست دی، په ما پسې به د جواب رالیږلی وی زه به درغلی وی. وایي ما به ورته یو خبره وکړله چې علم په چا پسې نه ځي، خلق په علم پسې ځي. علم په چا پسې نه ځي، خلق په علم پسې ځي. او د دې وجې نه ملګرو زه څه ناروا نه ګڼم، حرام یې نه ګڼم، خو زه د دې کور د ټیوشنو خلاف یم. چې ګنې مطلب خامخا ته د یو سړي کور ته یو ټیوشن دی ورته کوې، د هغې وجه غټه دا ده چې بیا د دې کس په زړه کې د علم وقعت او عزت نه وي. د دې وجې نه بچیان جومات ته رالیږئ، مدرسې ته یې رالیږئ چې دلته دی سبق وایي. نو بیا به ما ته دا خبره وکړله چې کله تاسو رالی خو ما ته به دې فورا ویلي وې زه به راغلی وی که نه. نو ما به ورته دا خبره وکړله چې ته ما بې وخته راایستلې نو شیخ صاحب راورسېد هغې ټولو ته موږ ورته هرکلی و راتګه مبارک شه د باجوړ دپاره الله تعالی هم چې کوم دی نو خیر باعث برکت جوړ کړي. نو دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله معاف کړي زما امت ته خطا او نسیان او هغه چې زبردستی پې شوې ده. په خطا او په نسیان کې څه فرق دی؟ نو بعض علما فرمایي چې الفاظ مترادفه دي او معنی یوه ده، لیکن علما پکې ډېر بنیادي فرق کوي. علما پکې بنیادي فرق کوي او فرق پکې دا کوي دا ماشومان